علامه ابن سیری رحمت الله علیه وی یو کس راغې په دې تعبیر رؤیا کې واقعا لیکل د باقاعده وی یو کس ولا راغې او ته وی چې حضرت ما خوب لیدلې ده او خوب می داسې لیدلې چې زما دا پتون چې دی پتونه وی پدې کې سوري وشو سوري او چې کله پکې سوري وشو کنه نو یکدم هغه زخمی ځای چې هغه سوري په هغه کې ویخته راو خطل ویخته او ویخته چې پکې راو خطل نو وی زه خپل یو رشتہ دار ته وایم چې را تراشه دا ویخته خو لکټ کا وی زما غ رشتہ دار راغې او هغه ویخته چې کوم دی هغه صفا ټول کټ کړه نو علامه ابن سیری رحمت الله علیه وتا هغه کس ته په غور باندې او قتل او بیا پکې وتا دا تعویل کو چې پتا باندې قرضه شته قرضه وی او جی بما باندې خو تقریبا چې ټول را یو ځای کما نو په ما باندې 200 دینار قرضه ده خوشه هغه ته وی خو استاد لپاره د خوشاله خبره ده چې استاد 200 دینار قرضه چې ده دا بستا یو قریبی رشتہ دار راضی او استاد قرضه چې کوم ده وی دا به ختمي وی کله چې هغه لاړ لګي ورځې پکې تیر شوې لګي ورځې پس یو رشتہ دار هغه ول راغې چیرې ما خو ارک کال زدا سې کومه صدقه خیرات ورکومه او زه نور غریبانو له ورکومه خو چاراتو چې استاد خپل رشتہ دار دام غریب دینو پتا باندې چا قرضه شته وی چې او وی ټوله چې را یو ځای کې څومره ده وی 200 دینار ده وی دا 200 دینار وردارې قرضدارو لورکا بیا هغه وی چې کله کم تعبیر ماته علامه ابن سیری رحمت الله علیه روح کې چې استاد قرضه بستا یو نږدې رشتہ دار ختمي وی دا هغه تعبیر چې کومونو بالکل اک شان اوخه د جسینګه ماته غي فرمایلیو